لوګر کې د کرنې او مالدارۍ ریاست په هڅو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له لوري د نږدې 80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي او د دغو حاصلاتو د ضایع کېدو د مخنیوي په موخه د مرکز او ولسوالیو پر سلګونه بزګرانو د رومي بانجانو، سبزیجاتو او میوو د وچولو ماشینونه او وسایل وویشل شول. ورته مهال مسؤلینو له بزګرانو وغوښتل چې له دغو ماشینونو او وسایلو څخه سمه او پر ځای ګټه واخلي. چې 215 ماشینونه یا د رومیانو بانجانو د وچولو وسایل او 80 ګرین هاوسونه چې په دې سره خپله کونډې بېوزله خلک هغه مشکلات حل کړي او خلکو ته ګټه ورسیږي. منظور ما این است که درآمد و اقتصاد خانواده را بلند بداریم از طریقی به شکل یک پروسس تبدیل میشه، میوه یا سبزی تازه را ما میتونیم به خوش تبدیل بکنیم. بلخوا بزګران هم د دغو ماشینونو په ترلاسه کېدو خوښ دي او د کرنې د پراختیا او پرمختګ لپاره یې ګټور یادوي. الحمدلله مونږ خوشحال یو، مونږ ته ډېر ګټور ده دا شیان. مونږ اوس په دې کې لکه رومي سبزیجات په دې کې وچوو، مونږ ته ډېر سهولت دی. وسایل د سبزیجاتو د وچولو په خاطر باندې د ډېره ګټه لري. همدارنګه غواړي چې نور وسایل د زراعت په برخه کې موجود وي او په ښاراتو کې د زراعت د پراختیا په خاطر باندې ولسونو ته راوړل شي او توزیع شي بهتره وي. دا ویلو ده چې د دغو ماشینونو او وسایلو ویش به لوګر کې د سیمه ییز اقتصاد پیاوړتیا، خلکو ته د کاري زمینې برابرولو او د بزګرانو د ځان بسیاینې برخه کې مهم رول ولوبوي.